السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 28مه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 13 سره برابر ده. وزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په غزه کې د اسرایلی بریدونو تازه تلفات، 81 فلسطینیان وژل شوي او عربستان او پاکستان د متقابل دفاع امنیتي تړون لاسلیک کړ. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د الجزیرې د راپورونو له مخې په غزه کې د اسرایلي نیواګرو د تېرې ورځې هوایي او ځمکني بریدونو کې لږ تر لږه 81 فلسطینیان وژل شوي. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا دغه مرګ ژوبله د څو ورځو د خونړیو تاوتریخوالو تازه برخه ده. تېره ورځ هم د اسرایلي ځواکونو په ورته بریدونو کې 106 فلسطینیان وژل شوي او تر 380 زیات نور ټپیان شوي وو. راپورونه وایي د دې جګړې له پیل راهیسې تر 65 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې 115 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د عربي او اسلامي هیوادونو یوه بیړنۍ سرمشریزه چې د دوشنبې په ورځ په دوحه کې جوړه شوه د اسرایلي بریدونو په کلکه غندنه وکړه. په دې غونډه کې په ډاګه شوه چې باید د اسرایلي تیریو بندیز وشي او د دوی په وړاندې د اغیزناکو او قانوني اقداماتو د نیولو غوښتنه وشي. غونډې ټینګار وکړ چې باید د بندیزونو او ډیپلوماټیکو اقتصادي اړیکو د قطع کولو لارې چارې وکارول شي. د پایدار سولې لپاره باید په سیمه کې د اسرایل اشغال پای ته ورسول شي او د فلسطینیانو د حقونو تامین د سولې د ټینګښت کلیدي شرط وي. په روانو اسرایلي بریدونو کې غزه کې بشري وضعیت ډیر ژور خراب شوی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د ژر تر ژره اوربند غوښتنه کوي. د غزې د خلکو پر ژوند د ظلم سیوری د وژل شویو شمیر له 15,000 واوښت. د روغتیا وزارت د راپور له مخې تر دې دمه 15,022 بېګناه فلسطینیان وژل شوي چې پکې زرګونه ماشومان، ښځې او زاړه شامل دي او شاوخوا 115,000 نور کسان ژوبل شوي چې ډیری یې معلول پاتې شوي دي. په داسې حال کې چې نړۍ یوازې ګوري اسرایلي ځواکونو خپل بریدونه پراخ کړي، نه یوازې نظامي اهداف بلکې روغتونونه، ښوونځي، جوماتونه، کورونه، مارکیټونه او اوبه رسونکي شبکې هم په نښه شوي دي. په تازه وحشیانه بمبارۍ کې یوازې د غزې ښار په ګډون 83 فلسطینیان وژل شوي چې 1 یې د ښار اوسیدونکي دي. دا یرغل داسې مهال روان دی چې د غزې اکثره برخې ویرژنې کنډوالې شوي دي او خلک د خپل ژوند د ژغورلو لپاره له شمال څخه جنوبي او مرکزي سیمو ته کډه کوي. خو دا کډه هم خوندي نه ده. جنوبي او مرکزي سیمې چې له وړاندې له شدید خوراکي، اوبو، درملو او برېښنایي کمښت سره مخ وي، اوس د سلګونه زره نورو بېځایه شویو کوربه دي. ماشومانو ته دوا نشته، روغتیایي مرکزونه له فعالیت لوېدلي او خلک د لوږې له کبله د مرګ تر درشل رسیدلي دي. ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقونو سازمانونو او ګڼې هیوادونو د دې روانې وژنې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دوی خبرداری ورکړې چې دا خونړي بریدونه به نه یوازې د سیمې بلکې د ټولې نړۍ امنیت او انساني وجدان ته ګواښ وي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د یوې طرحې ملاتړ کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوه دولتونو حل لارې ته غاړه ږدي. خو تر هغو چې پر ماشومانو بمونه ورېږي، تر هغو چې میندې د خپلو اولادونو د جسدونو ټوټې ټولوي او تر هغو چې د هرې شپې له چاودنو سره یو بل کور په کنډواله بدلیږي، د سولې دا خوبونه یوازې خوبونه پاتې دي. دا جنگ د پوځونو ترمنځ نه بلکې د انسانیت او وحشت ترمنځ جګړه ده. غزه د نړۍ په سترګو کې سوځي، خو دا سترګې لا هم پټې پاتې دي. عربستان او پاکستان د متقابل دفاع امنیتي تړون لاسلیک کړ. د څو کلونو خبرو اترو او امنیتي مشورو وروسته سعودي عربستان او پاکستان یو تاریخي متقابل دفاعي امنیتي تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ نهایی شوی، د امنیتي همکاریو پراخولو او د مشترکو ګټو د دفاع لپاره نوی فصل پرانیزي. د تړون له مخې دواړه هیوادونه ژمن دي چې که پر یو لوري برید وشي نو دا به پر دواړو هیوادونو تیری ګڼل کیږي او دواړه به د یو بل ملاتړ وکړي. سعودي او پاکستان چارواکو په وینا دا موافقه نه یوازې د نظامي همکارۍ پراخولو ته لاره هواروي بلکې د استخباراتي، روزنیز او تجهیزاتي برخو کې هم د همکاریو نوی چوکاټ رامنځته کوي. دا پرمختګ داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه له سیاسي او امنیتي بېثباتۍ سره مخ ده او دا تړون د پاکستان او هند ترمنځ د وروستۍ شخړې وروسته یو مهم ګام بلل کیږي. یا د شخړې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی او چې نړیوالو اندېښنې راولړې کړې وې. د سعودي چارواکو په وینا د پاکستان سره دا دفاعي تړون به د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ترمنځ د امنیتي اړیکو پیاوړتیا ته لاره هواره کړي. خو په ورته وخت کې یې ټینګار کړی چې ریاض به له هند سره خپلې ژورې اړیکې وساتي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د تړون د لاسلیک په غبرګون کې ویلي دوی به د دې تړون اغیزې په دقت سره وارزوي او له خپلې ملي امنیتي پالیسۍ او د سیمې د ثبات له لیدلوري به پرې تحلیل وکړي. پاکستان د اوږدې مودې راهیسې د سعودي عربستان یو مهم متحد بلل کیږي او دا تړون داسې مهال لاسلیک کیږي چې دواړه هیوادونه غواړي خپلې اړیکې له دودیزو سیاسي او اقتصادي همکارۍ څخه نظامي او ستراتیژیکو همکاریو ته پراخې کړي.
او د پای خبر هم دا چې د پاکستان پورونه لوړې کچې ته رسیدلي، اقتصاد یې له درې اړخیز فشار سره مخ دی. د پاکستان حکومت د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې 350 میلیارډ روپۍ پور اخیستی، چې له دې سره د هیواد ټول پور 78,238 میلیارډ روپۍ ته رسیدلی. دا شمیرې د هیواد د مرکزی بانک لخوا خپرې شوي دي. د شمیرو له مخې یوازې په جولای میاشت کې کورنی پور 519 میلیارډ روپۍ ته رسیدلی او 54,988 میلیارډ ته لوړ شوی، خو بهرنی پور بیا 168 میلیارډ روپۍ راکم شوی او 23,250 میلیارډ ته ټیټ شوی دی. اقتصادي شنونکي دا وضعیت د پاکستان د مالی سیاستونو د ناکامۍ څرګنده نښه ګڼي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې سږکال سختو سیلابونو نه یوازې زرګونه خلک اغیزمن کړي، بلکې د راتلونکي مالي کال پر بودیجه او دولتي لګښتونو به هم ژور اغیز ولري. سربیره پر طبیعي آفتونو امنیتي ګواښونه هم د حکومت پر مالي منابعو فشار زیات کړی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ته پراخې بودیجې ځانګړې شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پورونو زیاتوالی، طبیعي ناورینونه او دوامداره امنیتي شخړې درې هغه اصلي عوامل دي چې د هیواد اقتصاد له سخت بحران سره مخ کوي. د دوی په باور که ژر او منظم اقتصادي اصلاحات عملي نشي نو د پاکستان راتلونکی اقتصادي وضعیت بلا پسې خراب شي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40. تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.